او ستا د کمرې سره خوا کې په کمره کې ستا مور بیماره ده ټوخېږي تا د مور نه تپوس وکړه تا د مور د بیمارۍ تپوس وکړه تا د مور د دوایۍ تپوس وکړه ته مور ته ور نږدې شوې تا مور له دوایي ورکړه تا د مور بیمارۍ تپوس وکړه روژه کې به سیروزه څوک څوک لګوي ظالمانو روژه کې سیروزې له خو لاړ شه که نه توجه سیروزې لاړم بابا ته مې په منځ کې اتحیات ښوده په سیروزه کې هلته ماته بابا وایه التحیاتو هغه ماته وایي التحیتو ما یې داسې وایي التحیاتو هغه وایي التحیتو ما یې داسې وایي بابا التحیاتو هغه ماته وایي التحیتو ما یې بابا التحیاتو معنی دا د ټولې پیشکشې لله چا لره اور که چاہتا چاہتا حیتو نو حیتون مارتا ہوئی حیتون تسعا موسیٰ علیہ السلام واقعی قرآن کی ذکر دی لیکن چاہتا ہوئی چاہتا حیتو للہ مانداشوا تون ماران اللہ تعالیٰ لردی میں کہتا پا موبیل کے ماران کے دے سرات پا موز کے ماران کے توجہ موتے بابا وایا التحیاتو ماتا ہوئی التحیتو میں بابا غلط دیومی ماتے موتی سے سنگ غلط نہیں ہو جا سنگ زور تاور کدا سے زور مام ورکے خبره صرف د زور خو نه ده که نه حاجي صاحب زور زیر ته ګوره زمه پته کثرت ته ګوره لمونځ به هم زده کوو سکول کالج د یونیورسټۍ دفاع به هم کوو د مسجد د مدرسې دفاع به هم کوو اور قرآن هغه نعمت دی د ټولې دنیا خانان ملکانه نوابان ته ووایي په کل کائنات کې لوی دولت قرآن دی وایي لوی دولت ظالمه قرآن چې نازل شه د قرآن پهله وحی اقرا پڑھو کیا مطلب مخکې پڑھنا پڑھانا نه دا د تعلیم خبره چې پڑھو دا خبره پهله قرآن کړې ده اقرا پڑھو دا قرآن خو پهله وحی پڑھو اقرا اجدا خبره د قرآن وی اقرا بسم ربک الذی خلق اولاد بچی ته رب وخیا خالق ورته وخیا مالک ورته وخیا ته ورته سی ایټی کیټ او ډی او جی ډاک ہے کیټ منه بلی او ډاک منه کتا ماشوم چې کور ته راشي مور ته وایي بل او پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ مخکې به چې د مشران ته پته ده د پښتو کتابونه به داسې وو د پښتو تعلیم به څنګه و الف الله ماشوم چې به الف زده کو الله به زده کو او پښتونه الف الله بې بابا او بیا بې سره بابا بانګ وي بانګ پختو کې به بانګ وي ورته بانګ توجه او تی تورا او د مسلمان پہچان تورا د شیوا څه شي الا دهشتګرد تی تورا اور جم جهاد په مسلمانانو فرض دی هغه نه بعد یو سیستم بیا داسې شروع شو تی تورا اور جم جهاد په مسلمانانو فرض دی هغه نه بعد یو سیستم بیا داسې شروع شو علی پنار او بی بکری علی پنار پیټ او پلیټ کیسې شروع شوې بکری هنره خوخه د چا بدی شي علی پنار او د پروټونو د چا انکار دی توجه بیا سٹارټ د ماشوم په انار سره وشو چې دی به انار خوري دی به خېټه ډکوي مخکې شیخ صاحب په هغې خبره وکړه دی به خوراکونه کوي د بس ذهن د سٹارټ دا دی چې په انارو کې کمال دی بکری کمال دی او دنیا ته تم پیٹ او پلیٹ د پار راغلی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مخک تعلیم داو چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی سش چترالی کیا ہے آگے بولو نا بھی اردو ہے نا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اور جب عبادت ہی نہیں ہے جب عبادت نہیں ہے تو شرمندگی کسے کہتے ہیں عبادت نہیں ہے تو شرمندگی ہی شرمندگی کدھر ہے عبادت توجہ دیو جن بنیاد داو بنیاد ماشوم با پاوڑو کوالی کی اور دا مور ذہن جوڑ دا پلار ذہن جوڑو مور با بچی تسوی اللہ ہو شا اللہ ہو دا مور پاگیق کی با بچے پروتو مور با تے لا الہ الا اللہ بے ورطوی اللہ ہو شا اللہ ہو اللہ ورشا یو مور اللہ ہو شا اللہ ہو ویا وی اس مور فیس بک وری نکی اولا شیر کا پاریو تیرے سوا پاریو تا شر پاریو دا پلار پیج بیل دے دا مور پیج بیل دے پلار بیل آن لائن دے مور بیل آن لائن دا او لرم آن لائن دا و شامتون خانم آن لائن دے ٹول آن لائن دے تربیت سشو دا افسوس خبر دا بعض خبر دا زر دا درد نہیں موبیل خدا پیدا اکڑا
چې هغه لرې د نه رانږدې که او ته په موبایل باندې پردو سره خبرې کې او پردی نه تپوس کې چې طبیعت دې څنګه دی او ته خو بیماره وي او دوايي دې خوړلې که نه ظالمه په لسم کلي کې د بل نه تپوس کې چې دوايي دې خوړلې او که نه او ستا د کمرې سره خوا کې په کمره کې ستا مور بیماره ده ټوخېږي تا د مور نه تپوس وکړه تا د مور د بیمارۍ تپوس وکړه تا د مور د دوایۍ تپوس وکړه ته مور ته ورنږدې شوې تا مور له دوایي ورکړه تا د مور بیمارۍ تپوس وکړه تا د مور بیمار پورشي وکړله بل نه تپوس کې طبیعت دې څنګه شه دوايي دې خوړلې که نه تا نه د هغه لسم کلي والا تپوس نه کېږي تا نه د مور د بیمار پورسې تپوس کېږي